مکی کې دنه بابرکته مقامات ته زیات دي یو خو چې کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی هغه ټول نه بابرکته ځای دی دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې یو ټیم کې دغه او دغه په خاندان باندې قریشو هغه پابندي راغولې 3 کاله مسلسل خوراک سکاک اسبه بنګړو او بار نه چې تجارتي قافله راغله نغو ته وی چې دمنه بس شي خرڅوي نه او که خرڅوي نو زیات قیمت ډبل ټریپل قیمت به نه اخلي نو هغه طریقې سره 3 کاله مسلسل نبی کریم صلی الله علیه وسلم شعب ابي طالب کې اقتصادي پابندیانو کې دنه چکم دی هغه راګیرو دا شعب ابي طالب دا بابرکته زیدي دې سره ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها جنت المعلا دې په دې کې پای کې دا دفن دا بهترین زید دا بابرکته زیدي جبل نور یا غار حرا چې کوم ځای کې د قران پاک ابتدا شوی دا او کوم ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو او الته کې به هغه خپل ذکر اسکار کو ته دې پورې جواه نه وਹੀ په نازل شته اقرا بسم ربک الذی خلق هغه غار حرا د مکه کې دنه دی دا بابرکته زیدي جبل صور هغه غار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بیا هجرت کو او دریش په او درې ورځې کوم غار کې واخلې وي هغه غار هغه هم د مکه په غرونو کې دی هغه هم مکه کې دنه موجود دی دا بابرکته زیدي مینا بابرکته زیدي مسجد خیف هم مینا کې دنه دی دا بابرکته دی دغه شان د جبل رحمت چې میدان عرفات کې مشهور غر دی جبل رحمت دا بابرکته زیدي مسجد نمره دا مسجد نمره حج کې موقع کې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذکر ماسپخین او د مازیګر مزونه یو زیاده کړو دا مسجد نمره دا بابرکته زیدي دې سره سره مشعر حرام چې مزدلفه کې دی مزدلفه کې د جمعات ته دا بابرکته زیدي دې سره غار مرسلات نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وړ کې غونې غار ولته کې تشریف وړو او الته کې بیا الله تبارک وتعالى سورۃ نازل کول مرسلات عرفا فالعاصفات عصفا دا پورا سورۃ ته دا سورۃ الته کې نازل شوی هغه د غار مرسلات وي دا بابرکته زیدي مسجد کوثر چې کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ان اعطیناک الکوثر سورۃ نازل شوی دا بابرکته زیدي په مکه کې مسجد جن چې کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دای کې روانو بازار کې او پیریان راغلیو او هغه چې زمونږه بره موږ باندې تلو باندې پابندي لګیدل څه خاص واقع شوی دا او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام نه قران پاک اورید سار مسکی او ایمان راوړیو دا اول د جمعه جوړ شوی مسجد جن دا بابرکته زیدي مسجد الرایا دا بابرکته زیدي مسجد عائشه یا مسجد تنعیم چکم دی دا بابرکته زیدي مسجد طوا او مسجد یا بیر طوا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلمه کفته کوله باغه کې هغه قیام کړو اول تک بیا کویم دی او هغه ځکه خواږه جماعت هم جوړ شوی دی دا بابرکته زیدي مسجد جعرانه دا بابرکته زیونه الله تبارک وتعالى په دې ځکه پیدا کړی دي دا موږ دا زموږ د زړه دړکن هغه سره پکار دی چې زموږ هر وخت زم بزرګي د خانه کعبه عظمت موجود وي